أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسې په حضور کې حاضر شوی یم او غواړم چې د نن ورځې پر موضوع سره بحث وکړم. د نن ورځې موضوع مو ده The difference between the alphabet and the letters. د الفبا او د تورو ترمنځ تفاوت. دا چې الفبا او توري په خپل منځ کې څه تفاوت لري، راځئ چې نن ورځ موږ تاسې پر دغه باندې بحث سره وکړو. نو راځئ چې پیل کړو، خو لومړی باید موږ تاسې د یوه یادوري وکړو چې په تېر درس کې موږ تاسې پر نمبرز باندې بحث کړی و. موږ تاسې دلته د موضوعګانې چې وایو، یوه موضوع د کوچني څخه د غټ په طرف، یا د ابتدایي حالت څخه بیا تر لوړ حالت پورې، یا هم تر انټرمیډیټ حالت پورې رسوو. نو په لومړي سر کې د موضوعګانې موږ تاسې عمیقې نه څېړو، بلکې یوه سرسري یو ځغلنده نظر پر کوو. وروسته د هغه څخه بیا موږ تاسې هره موضوع په تشریحي ډول سره تشریح کوو. نو د نن ورځې موضوع مو ده د الفبا یا هم الفابet او لیټرز یا توري یا حروف. لومړی راسئ چې پیل کړو د الفبا څخه، چې الفبا څه شی ده. د الفابet یا الفبا تعریف یې داسې کړو: The alphabet is a set of letters that is used to write and read a language. یعنې چې الفبا یا الفبا د ټولو هغو حروفو مجموعه ده کوم چې په یوه ژبه کې د لیکلو او لوستلو لپاره استعمالیږي. یا هم داسې وایي چې الفبا د ټولو تورو ټولګه ده کوم چې په معین ډول سره ترتیب سوې او اوډلې ده. یعنې د ا څخه نیولې تر زیډ پورې چې موږ تاسې کوم توري لرو، د دغه ټولو تورو مجموعې ته الفبا ویل کېږي. او دغه الفبا بیا موږ تاسې د یوه لغت یا هم د یو ورډ په سپیلینګ یا تور ویلو کې ډېره اسانتیا راته رامنځته کوي. مثلا که چېرته د لنګویج سپیل کوې یا په تورو یې وایې، نو ته مجبور یې چې د الفبا د تورو څخه استفاده سره دغه توري سپیل یا هم په تورو سره ووایې. نو موږ سره د توري په تورو ویلو سره یا په سپیلینګ کې ډېره مرسته کوي. او الفبا چې د 26 توري لري په انګریزي ژبه کې. البته په هره ژبه کې الفباوي مختلف شکلونه لري، مختلف توري لري، خو په انګریزي ژبه کې 26 توري لري چې د ا څخه نیولې تر زیډ پورې ده. او دا په دوه شکل سره راځي: لومړی غټ الفبا او دوهم کوچني الفبا، یا د capital letters او د small letters. نو دا و الفبا. اوس راځو توري چې شي دي. توري پیژنو یا حروف پیژنو یا هم د letters. توري داسې تعریف و چې a letter is a single symbol that is used to represent sound in a language. یعنې په یوه ژبه کې د اواز نمایندګي کول یا د اواز د نمایندګي په حیث دا توري استعمالیږي. نو موږ تاسې 26 توري لرو چې مخکې مو بحث وکړی، او هر توري جلا جلا د یو اواز یا د یو غږ نمایندګي کوي. فرض مثال موږ تاسې که د ا توري راواخلو، نو ا خپله یو توری دی، یو حرف دی چې د الفبا د سیټ یا مجموعې څخه راخیستی دی او ځان ته اواز لري. بی یو جلا حرف دی چې بیا موږ تاسې ته جلا اواز راکوي. نو د دغه څو تورو ټولګې ته بیا څه ویل کېږي؟ یو لغت ویل کېږي، او د دې څخه بیا جمله جوړېږي. مثلا څو توري چې راواخله، لکه فرض مثال ال چې راواخستی، ای سوه، ډبل ټي ای آر لیټر، دا چې سو دا یو لغت سو، او د دغه څو لغتو د یو ځای والي څخه بیا موږ ته یو جمله په لاس راځي. نو موږ تاسې دا وایو چې د تورو د څخه موږ تاسې یو مکمل لغت او د لغت څخه جمله جوړوو. نو په دې اساس بیا داسې وایو چې توري د یوې ژبې اساسي جوړښت دی، او په انګریزي ژبه کې 26 توري شته. اوس نو موږ تاسې توري وپېژندله او الفبا مو وپېژندله. لومړی دا چې
الفبا د A څخه تر Z پورې دغه مجموعې یا ټولګي ته ویل کیږي. او دوهم دا چې د دغه الفبا هر توري لکه A لکه B لکه C تر Z پورې د هر یوه ته جلا جلا حرف ویل کیږي. او د حروف په یو ځایښت سره بیا موږ تاسو ته یو لغت او د لغاتو د یو ځایښت څخه موږ تاسو ته یو جمله په لاس راځي. نو په دې اساس موږ تاسو وایو چې توري یا حروف د یوې ژبې اساسي جوړښت تشکیلوي او الفبا چې ده د یوې ژبې د یو اساسي شکل مشترکوي او توري بیا د هغه غږونه موږ ته بیانوي. نو دا و د توري او د الفبا تفاوتونه چې موږ تاسو وویله. امید لرم چې یو څه ګټه مو څخه اخیستې وي او تاسو ته ګټور تمام شوی وي. او موږ تاسې کولی شو چې دغه موضوعګانې د فیسبوک د لارې یا د ایمیل ادرس د لارې په پوښتنې کولو سره خپلو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. او تاسې هم کولی شئ چې دغه ویډیو په کتلو سره سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ. هره موضوع چې وه د خیر سره هغه به موږ تاسې بیا په راتلونکي کې د خیر سره یو د بل سره